السلام علیکم دوستانو نننۍ ویډیو کې مونږ وایو چې مونږ په انګلیسي کې په څو قسمه ویلی شو چې نه نو یعنی نه ویل په انګلیسي کې څنګه مونږ ویلی شو په څو قسمه ویلی شو نو وی ساده نو وی هیڅ کله نه مثال غوڅه خبر چاته کې ته ویلی شي نو وی هیڅ کله نه not at all not at all په بشپړ ډول نه یعنی بیخي نه not at all په بشپړ ډول نه یا بیخي نه definitely not یقینا نه definitely not یقینا نه دا هم مثال ټول نه دی خو په مختلف طریقو سره ویل of course not البته چې نه of course not البته چې نه یعنی not really واقعا نه not really واقعا نه I would say no زه به وایم چې نه I would say no یعنی زه به وایم چې نه probably not شاید نه probably ویل کېږي شاید نه probably not شاید نه یا هم لنډه کې no thanks نه مننه thanks یو مؤدبانه طریقه د نه ویلو سره no thanks نه مننه دا طریقې لږې مختلفې دي یعنی مثال I don't think so زه فکر نه کوم دا یو طریقې سره رد کول دي د یو خبرې I don't think so زه فکر نه کوم چې دا صحیح وي مثال دا هم نشو نه ویل شو I don't agree زه موافق نه یم زه راضي نه یم دی خبرې سره دی کار سره مطلب نشو I don't agree زه موافق نه یم not happening نشي کېدی not happening داسې کار نشي کېدی مثال یو کار څه څوک وایي ته ورته not happening داسې نشي کېدی مثال د دې ویل هم نشول او یا direct ویل I won't do that I will not یعنی I will not do that زه به دا کار ونه کړم I will not do that زه به دا کار ونه کړم I won't do that نو دا په مختلف طریقو سره یو خبره یو څیز رد کول یا نه ویل